میوزیک او په حیا باندې خبرې کوو، نو امید لرم چې ټول خلک ترې ګټه واخلي او دا شریک کړي انشاءالله. موږ به یو څو دقیقې شروع شو. اسام ورور اول بسم الله ته کې زی وکړو چې اوري څه کوي. تاسې مخکې جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. بخي سمه ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په دې اخرو کې یو شخص په نوم دی جاوید امرخیل چې دا نوم دا اوس ما زده کو پوره په فیسبوک پاڼه همداسې په نور ځینو کې لیکلي وو چې کوم ماته خلکو راولېږلو همچنان جواري صاحب ته او سام ورور ته چې دا کس ادعا کوي چې په قرآن کې آیت نشته دی د میوزیک په اړه او میوزیک د روح او د نفس یو غذا ده، یو ښه شی دی، ځوانان تشویق کړي دي چې باید وارول شي. او همچنان دا په خپله یو میوزیشن دی چې تقریبا ټول عمر یې همدغه کار کړی څونه چې زه معلومات لرم. دا کیدای شي ځوانانو ته یو سوال پیدا کړی وي چې آیا واقعا میوزیک په اسلام کې روا دی او که ناروا دی؟ اسلام څه شی وایي؟ او که میوزیک بیا ناروا دی آیا د قرآن کوم آیت دلته شته دی او که نشته دی؟ همچنان په دې کې ساینس څه شی وایي؟ داسې ساینسي معلومات وجود لري، ریسرچونه چې میوزیک په اړه بحث کړی دی. میوزیک عمومي د حقیقت لري چې روح ته ګټه رسوي یا نفس ته نفس ته ګټه رسوي که نه رسوي؟ نو ته باندې زه نن خبره کوم. اول چې ها خلک په دې باندې بحث کوي چې آیا د قرآن کوم آیت په دې اړه شته دی او که نشته دی. متاسفانه زه به خپل ټایم دلته په خپل سکرین کې ګورم، ځکه په دې ننني فارمټ کې موږ هر یو سپیکر 10 دقیقې اجازه لرو چې په موضوع باندې خبرې وکړو. چون 10 دقیقو کې نشم کولی ټول آیتونه تاسو ته وړاندې کوم، نو زه به کوشش کوم چې کوم مهم معلومات دي او هغه تاسو ته وړاندې کوم. په قرآن کې 15 آیات دي چې کوم د میوزیک په حرامت باره کې بحث کوي، او چې څوک هم دا وي په قرآن کې آیت نشته دی نو لطفا هغه د یو مفتي نه دا فتوا راواخلي، یو عالم نه چې یو کس میوزیک کوي او بیا راځي د قرآن ادرس نه خلکو ته غلط معلومات ورکوي. د دې آیتونه په سورې فرقان کې شته دی، سورې نجم کې شته دی. زه به سورې لقمان 6 آیت راواخلم. په سورې لقمان 6 آیت کې ولحل الحدیث یو کلمه چې په خپله څو معناګان لري. یو بې معنا خبرې دي، بې ارزښته خبرې دي، بل ډیر علما په دې نظر دا میوزیک دی. لیکن چې موږ دغه آیات مکمل په تفسیر سره ولولو په دې موږ پوهیږو چې دا د میوزیک باره کې بحث شوی دی. د سورې لقمان تاسو په خپله ورشئ او ولولئ. دغه آیات د قرآن چې کوم وخت کې نازل شو، په نزول هم ولولئ چې کوم وخت کې نازل شو، دا په دې ټول قایل دي چې دا آیات د میوزیک په اړه دی. دا څه شی آیات دی؟ د قرآن د آیات وایي چې من الناس من یشتر لحو الحدیث، چې هغه کسان چې کوم خلک چې د الله د لار نه لرې کوي په بې معنا خبرو باندې، امیوزمنټ باندې، او دوی ته به غټ عذاب وي. دغه آیات کوم وخت کې نازل شو؟ دا آیات په هغه وخت کې نازل شو چې کوم النضر بن حارثه هغه تو او پرژن رومن ته په شمول د خلک چې په هغه وخت کې امپراتورارو چې هغه سپندیار او دوستم وو، په هغه وخت کې دغه سپندیار دوستم نه هغه وخت کې دوی ته لاړو او دا په ده باندې مشهور وو چې دا به راتو بې معنا خبرې به راوړلې، ښځې به یې راوړلې. چې کوم ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کو، په هغه ځای کې به ده همدغه خپل میوزیک او ښځې ګډول، بې معنا قصې به یې کولې، تر څو پورې خلکو توجه بل طرف ته ویسي. په دې حالت کې دغه آیات نازل شو چې دغه کوم کس چې بې معنا خبرې خرڅوي اخلي او خلکو ته امیوزمنټ دپاره ورکوي، د دپاره عظیم عذاب دی. که څوک وایي دلته خو ډایرکټ بحث د میوزیک نشته، څنګه د باندې میوزیک وایي؟ باید موږ وګورو چې قرآن کله نازل کیږي، صحابه کرام په هغه وخت کې څنګه نیولی دی، او علما نه یو میوزیکر چې موږ ته راځي د قرآن آیت کې میوزیک ذکر نه دی یا په قرآن کې میوزیک ذکر نه دی. متاسفانه وخت کم دی، زه باید سرسرکي مخکې لاړ شم. عبدالله بن عباس په دې باندې وایي چې دغه آیت او دغه مسله د میوزیک ده. عبدالله بن مسعود په دې باندې بحث کوي چې دغه آیت او دغه مسله د میوزیک، ځکه امام الوحدي په دې باندې بحث کوي چې دا 3 عبدالله په شمول د عبدالله بن عمر، څوک چې عمر بن خطاب زوی دی، هغه دا وایي چې دغه آیات او دغه ځای دا د میوزیک باره کې بحث کوي. مجاهد چې په خپل تفسیر کې لیکي د قرآن چې همدغه آیات او دغه نزول دا د میوزیک باره کې دی. په شمول د امام حسن البصري همدا لیکي چې همدغه آیات د میوزیک په اړه دی. عطا ابن ابي رباح چې کوم د عبدالله بن مسعود شاګرد پاتې شوی دی، هغه لیکي چې دا آیات د دې میوزیک په اړه باندې دی. همداسې لږ غټ دی په شمول د امام ابو حنیفه استاد وایي چې دغه آیات د میوزیک په اړه باندې دی، او موږ تر اوسه اکرامه وایي چې دغه آیات د دې میوزیک په اړه باندې دی. او لږ کافي اوږدیږي چې موږ کولی شو
شیخ الاسلام ابن تیمیه راوخلو، ابن القیم راوخلو، اوسنی علما راوخلو، بن باز دی، کاغه د سعودي علما دي، کاغه د هند علما دي، کاغه د پاکستان علما دي، هغوی بحث کوي چې دغه آیات، دغه نزول، دغه هغه چې د میوزیک په اړه باندې دی. نو فکر کوم دا کافي دی چې موږ یو غاډ لیست د علماو لرو چې هغه دا تاییدوي چې دا د میوزیک په اړه باندې دی. نو څوک نشي کولی چې دا ردي کړي، او کوم وخت چې نازل شوی دی هغه چوکاټ هم موږ کتلی شو. عبدالله بن مسعود دی څوک؟ هغه کس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دعا کړې چې یا الله دته د قرآن علم ورکړه، او صحابه کرامو دا تایید کړې ده چې داسې کوم آیات نشته، او عبدالله بن عباس چې د قرآن کې آیات نشته چې کوم ځای کې دته د نزول او تفسیر ته معلوم دی وي، هغه په خپل علم خزانه وه. نو اوس یو کس چې میوزیک کړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم سره نږدې ژوند نه ده کړی، صحابي نه دی، مفسر د قرآن نه دی، په عربي په ټکي نه پوهېږي، هغه راځي او موږ ته وایي چې په قرآن کې میوزیک نشته دی. دا ماته جالبه ده. او بیا نور نقلونه ورکوي چې په هغه نظر راسم. دویم یعنی دلته تقریبا 15 آیاتونه دي، چون وخت نشته دی، زه باید خپل وخت احترام وکړم چون نور استادان خبرې کوي. 15 حدیثونه دي کوم چې د میوزیک باره کې بحث کوي چې میوزیک حرام دی. زه فقط یو حدیث راواخلم د صحیح بخاري نه، حدیث نمبر 88 رفرنس تاسو ورشي ویګورئ او ویلولئ. هغه حدیث زمونږ ستاسو باره کې بحث کوي، د دغه حالت باره کې بحث کوي چې زما د امت نه به خلک راپاسېږي او دغه شیان چې حرام دي دوی به حلالوي. اول څه شی دی؟ اول شراب دی. شراب ته وبخي اول چې دی زنا ده، زنا ته به یو نوم ورکوي او حلالوي به. او سبحان الله نن که تاسو وګورئ چې ته به په همدې ټیک ټاک کې ځوانان راپاسېږي، اروپایي نجونو سره ویډیوګانې کوي او اروپایي نجونو نه مچوګانې اخلي، په عجیب و غریب ځایونو کې ورته لاسونه وهي او وایي دا خو زما ګرلفرنډ ده. که ته ورته ورو دا خو اسلام کې حرام ده، ورو دا خو زما ګرلفرنډ ده. نو هغه زنا دپاره جدا نومونه ورکړل شوي دي او هغه حلال شوی ده، مشکل نه دی. دویم شراب دی. په همدې حدیث کې شراب نن سبا متاسفانه حتی فریاددارا په دې باندې بحث کوي چې ما خو یک اجتماعي ډرینکر هستم. وایي زه خو اجتماعي سوشل ډرینکر لږ بس، فقط چې کله زه کوم ځای کې بحث راشي حلال حرام شی نیمو ته اجتماعي ډرینک ورکړی دی او حلال کړی ځان ته. دریم نرانو ته د سلک اغوستل دي چې کوم شاید کې حرام دی، لیکن نن سبا څونه خلک په دې باندې بحث کوي چې سلک اغوستل حرام دي. څلورم میوزیک ایکسټریمین دی چې میوزیک به حرام دی، لیکن زما امت کې به خلک راپاسېږي او هغه ته به ته حلال به وایي. دا یو حدیث کافي دی. زه 15 حدیثونه تاسو ته ذکر کول ځکه وخت کمبوتی دی. اوس راځم 15 ساینسي نقلي او عقلي دلایل در کوم چې ولې میوزیک انسان ته په تاوان کې دی. اول پر پریسټن یونیورسيټي 2008 کال کې ریسرچ شوی دی چې 50% خودکشي په هغوی کې زیاته ده کوم کسان چې میوزیک ډېر اوري. تاسو کولای شئ ریسرچ ولرئ. دیانا کډني په یونیورسيټي د استرالیا میلبورن یونیورسيټي کې ریسرچ کړی دی چې 28% میوزیکران په خپله خودکشي کوي. او تاسو به دا لیدلي وي چې پاپ سنګر دی ساوت کوریا که همداسې نور دي، هغوی اکثر میوزیکران تاسو خودکشي کوي. اکثر کسان څوک چې میوزیک انډسټري کې دي دا کافي ساینټیفیک ریسرچ دی چې میوزیک انزایټي اضافه کوي، تنهایی اضافه کوي، ډپریشن اضافه کوي، انګر قهر د انسان انګر شو ته زیاته کوي. دا یو کوګنیټیو سایکولوژي ریسرچ تاسو ولولئ په شمول د WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن هم دا وایي چې میوزیک د انسان ته په تاوان کې دی، غوږونو مشکلات ته پیدا کوي او همداسې هم نور. دا و ساینټیفیک تاسو ته ووایم. ما زه کولی شم فریکونسیانو ته لاړ شم لیکن د وخت کمبودي د وجې نه. دویم څلور نور دلایل در کوم چې ولې میوزیک یو انسان ته په ګټه باندې دی. اول دلیل ما ته یو میوزیکر وښیه کوم چې الله او رسول ته نږدې دی.